که زرغټې باندې بابکه چای شان دي سره آماده کړي هر څه مې آماده کړله نن بس خبر شولم چې بابک راځي بابک خورا وخت راځي ته واده بابک داسې ناولاده دی خو داسې حساب یار وخت راتللی نن داسې بل شیب کې داسې خوند راکوي ول بابک راځي په بل شیب کې مر ګرم په دغه او خدای دې تا راولي کلیوال صاحب د ده سره په خبرو اخته شولم بیخي راڅخه په خیر راڅخه ير شولې ير لا نه شولې پام دې در خدای دې په ښه درولي خدای دې څنګه یې په خیر شکر تاسو څنګه قراري د ژوند په خیر دی په خیر راغلی ما زرغټي خو دې تازه چای راوړی دی یا خم دی یا خو لا ډېر نسته خو مطلب چای ښه خوند افغان صاحب ته څنګه خیر شکر تاسو جوړ په خیر صحت ښه دی قراري ده شکر دی تاسو ښه خیر اوسې سلامت اوسې کامیاب لالو ماما تو خو نو شکر دی در افسر عظیم دی چې نکړه تمہارے په بابا دا ژر بالا دې مو پیژندل او ناس چې زترو پیژندل د بغل ورته ګورم چې دا وجه نه چې د دې غایب ځای بابا کوستا غونډ والا انځ زترو پیژندل ګرز ماشن والا شناختل ته کوټې خو راځي شناخته لارو بر لارو پر سره زه لارو بر څو توای بس لوی افغانستان دی ته بابا دا خو ځوانان زیاتره په یالا د ژوند لري دا خو زموږ تاسو لمن خو په دې غټه دغه بس ګرد جلا راوړي کلیوال صاحب چې کلیوال صاحب ډېر یو تکړه مبارز ځوان دی مبارز او داسې پښتون پرست دی والله د ژوند لري افغان پرست دی الله دې برکت پکښې جګه نو افغان صاحب ملګری دی ماشاءالله نو خو د هغه تخلص څخه معلومېږي چې افغان د افغانستان سړی دی واقعا دغه نو تلي ګای بس دی بیا کلیوال صاحب بیا د یو څو عمر کېږي لکه چې تللی و پښتونخوا ته محکوم پښتونخوا ته یا محکوم افغانستان هم خلک ورته وایي نه چې د پردیو په لاس کې دی اوس خو نو قرارداد پوره شوی څو کال دا څو ډېر عمر کېږي کلیوال صاحب او د ډېورونه قرارداد یو سلو اته ویشت کاله او قرارداد د څو کالو د سلو کالو فکر یوې پیړۍ و قرارداد خو چې د هغه خو مخالف نظرونه دي څوک وایي سل کاله و څوک وایي لکه یو اوربند بیخي وخت یې نو معلوم ډېر کم نظریات داسې دي چې دا به سل کاله قرارداد و نو هغه د یو سل اته ویشت کاله هغه لیکو دغه لکه چې داسې معلومدار نه دی چې هغه قرارداد کې نه دی هغه چې کله امیر عبدالرحمن خان د خوا هغه چې مجبوره سو د یوې خوا د ایران فشارونه و د بلې خوا د انګلستان او د روسیې کشمکش کې افغانستان په منځ کې راغلی و نو هغه دونه مجبوره سو دا لکه یو په دې سیمه باندې جنګ و د برټانوي هند چې و او افغانستان نو دوی دغه ساحه ولیکل په متن کې ولیکل چې اشنغار دی باجوړ دی دا متن یې لیکل نقشه نه وه جوړه کړې هغه متن امیر عبدالرحمن خان ورسره وکې کړی و بیا چې کله نقشه جوړه کړې وه هغه څخه انکار کړی و هغه نه دی منل سوی نو په هغه کې داسې نه ویل سوي چې دا د سل کاله دپاره خو هغه ته ویلي و چې مطلب چې تر څو پورې زموږ دغه تړون دغه معاهده یا لکه اوربند دا شی وي موږ به د کاله د افغانستان سره 18 لکه روپۍ مرسته کوو نو وروسته چې بیا پښتانه راپورته کېږي چې مطلب دا کرښه د منځه یوسي بیا نو پنجاب دغه خبره مشوره کوي چې دا قرارداد د سلو کال لپاره سوی اوس که د پنجاب خبره هم سل کاله پوره سوی دي او موږ خو دا ډول لرو چې سل کاله وهم نه وهم نه کوو سوای تېر سوي بلکل نو په دې کې تاول د کال څو 18 لکه کالداري وکولې د افغانستان په هغه شپو کې چې کوم مثلا حکمرانان وو یا هندي کالداري وکولې د مرستې په شکل یا مثلا هغه ډېر عاید کېده په هغه وخت کې ډېر ارزښت پیسې کېدلې حکومت خو داسې دي ګوره دا که څه هم زرغټۍ خو نو پر دا خبرې ډېر پر غمیز ده که دی داسې ځوان دی چې دا سیاست و دا خپل کلتور و دا خپل تاریخ و دا پر دغه خلکو باندې اکثره غمیږي خو خیر اوس موقع په لاس راغلی ده در دغه مرستو پورې یا مثلا تر دغه پیسو پورې چې ورکول کېږي دا ګرد عمر اوس هم عین هغه یو زبرځواکی یا مثلا یو په دنیا کې ځان ته یو طاقت وایي یا پاور وایي هغه وایي که ته دا کار وکړئ نو موږ دونه پیسې درله کوو که مو ونه کړئ نه درله کوو او بېشکه
ګوره دلته دا و هغه یعنې دغه موضوع هغه د صرف هغه لوبغاړي یا دغه بدلېږي نو په هغه شپو کې هم افغانان چې وه لکه څنګه چې کلیوال صاحب وویل چې د ایران لاسو پکښې کې د روسیې د و د افغانستان برطانیا وه په دې کې د هغه وخت حکمرانان مجبوره شول چې دغه یې منل نو موږ بیا وایو موږ په هر وخت کې باید د ولس د خپل چارواکو یا د خپل چې حکومت د هغه سره ودرېږي تر څو د بل بهرني د فشار لاندې رانیسي او بیا داسې یو معاهده ولري. بابک یو خبره وکړله چې مطلب موږ 128 یا 128 نیم کاله مخکې هم د پیسو که څه هم دا شی مجبرن و. بلې الو او سیدي سمه ده پر دواړو سترګو بس د خیره سره بس کار سمیږي سیدي دا بیا وبخښه نو خامخا خلک دې زنګونه وایي نو خو بابک خو نوم داسې تګلی دی دا اوس یې زنګ راته ووالئ دلته بیا زموږ یو دوست دی یو اشنای مو دی ملګری مو دی د دې بیا یو څه پیسې را باندې په دې بندو ورځو کې داسې څوک شته چې پوره وړي دي په اوس وخت کې یاره نسته پاکستان لا دې 2 میلیارډه پوره وړي دي 5 میلیارډه تازه پورې کړي دي نو دلته مې د سره کاول کړي وو باره ول زه پسې تر ځم ما خدای دې راوړ نو باره دروازې ته ورسم راغلی دی و دروازه ژر دا پور به څنګه ورکړې بالا ته تېر موږ چم زده دي ته ورسه ما پور خو نه راکړې نورو ته بس ته ورسه چم زموږ هم داسې څه ورته وایي ده ډېر عمر بابک خبره مو دا کوله تا خبره وکړه چې مطلب 100 کاله مخکې هم موږ د پیسو دپاره زیاتره داسې ارزښتونه وه چې یا مجبور یا نور اوس هم داسې دی اصلا زه خپله نظریاتي که څه هم دا شپې چې دي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي اړتیا ده چې د خیریه بنسټونو د خلکو سره مرستې وکړي مګر حل لاره یې دا نه ده مخکې به زه د دې ډېر مخالفت به ما کاوه په دې شپو کې زه ځکه مخالفت نه کوم چې خلک ډوډۍ نه لري نو هغه دا ده چې موږ به لیدله ښه د عزت سړی به و تذکره بیا په لاس کې راخیستې وه چې یو بل ناولده سړی بیا لږ سر ژمنځ کړی دی چې دا موسه والا راغی بس ورځغاسته به دغه سوچ خپور او موږ د ډېر څه څخه ناخبره یو اوس په افغانستان کې د غزني څخه داسې د سرو زرو یو کرښه د ریکوډک په نوم داسې راغلې ده داسې د غزني څخه داسې پر پښتونخوا وتلې ده بیا پر بلوچستان داسې هلمند ته راغلې ده دا د پښتونخوا او غزني دا چې د مځکې په کښتنۍ برخه کې د راکښلو امکان یې ډېر لږ دی او دا د بلوچستان او هلمند برخه چې ده دا راکښل کېږي په دې کې 25% د بلوچستان په خوا کې ده یا د جنوبي پښتونخوا او 15% د هلمند په ساحه کې ده نو هغه د بلوچستان په برخه کې چې کومه ده چینایانو سروې کړې وه چې دا په 100 کاله هم نه خلاصېږي دا سره زر نو ته بیا خپله سوچ وکړه چې دا 80% په 1000 کاله هم نه خلاصېږي یعنې موږ پر سرو زرو ناست یو خو بس څه وایي فکرګر مزانونه یا خپل چې کوم واکمنان دغه سوچ مو نه دی پیدا کړی چې موږ د خپلې خاورې دا چې څه ظرف په دننه کې لري د دې څخه استفاده وکړو دا وکاروو تر څو د پردیو لاسوهنو پردیو د چې یو څوک خپل هڅه ولري مثلا اقتصاد یې کوي او بل چا ته احتیاج نه نو هغه به د چا سره یو معاهده امضا کوي نه به بیا زارۍ ورته کوي چې دا زما سره دا شی ومنه یا پروا نه کوي در دې به در تېر څه خو دا ګره د غربت او د فقر څخه کېږي صحیح دی هغه جنې جرګه دوی بابک وایي سره زر په خاوره کې دي او خود په خاوره کې دي مګر کمه دي دوه سړی ستا چې راویې کاږي زیاتره روپۍ دي اوس سره زر ګرد عمر په خاوره کې هغه دغه د کارون دنیا که ستاسې یو خبرې اورېدلې په دغه کیسو کې چې ول دا دغه دنیا ډېره سوله الله جل جلاله چې بیخي ول د خدایي دعوا وکړه الله بس واخه ګرځي په بادو په دغه ور والوځوله اکثر یې دی په دا ریکه ته راپورته کړه د ژړ روښنایي کوي هغه کار نه کوي هغه کار نه کوي دا بابک کتلې په زر هغه کار کولای اوس السلام علیکم وعلیکم السلام خدای مو راوله څنګه شایست په خیر رالی بلمه شه راځنو تاول د درولې السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب زر صاحب دی شو رسول زر بريق زر دغه دی ولا خاورې نوم سلام زر صاحب عمر ډیر دی بس نو وای عمر دا اوس مو ته یاد وای عمر ډیر دی بد کوي پر راسه بره وای عمر یا موږ خو بیا د زرو په باره کې
بس په زر کې کلیوال صاحب ویله چې داسې سروې سوې ده چې په د غزني څخه نیولې به داسې په بلوچستان په ساحه کې وو په هلمند کې داسې د زرو کارونه دي وو کرښه دي وو که هغه راویستل سي وو زموږ هېواد به ډېر پرمختګ وکړي نو دلته خبرې د هغه د زرو شروع وې لالو ماما خو در معلوم دی هغه بیا وړل زر چې ګرمر په خاورو کې او بابکه خرابو کې دا ملګري پوښتنه وکړه هزار صاحب هم په دا نوي سیستم راتګ سره ځان سپي کړی دي هغه به دته به زه وایم چې مطلب دی چې دی د سټایل ژر پوهېږي د چا نه ګیري خدای راولي تاسو راولي په خیر زر صاحب دا زموږ تاسو انډیوال دی کلیوال صاحب نومېږي د افغان صاحب خو نه هم پېژنې دغه نو زر صاحب دی دغه تاسو زړه ملګری کوم لالو ماما لالو ماما دغه ماما څنګه نه پیژنم پرون ورسره ولاړلم ګرشته نو ګرشته ولاړلو هلته ناست شو مایان چیرې وه ته د مایانو کیسه واوره ناست شو چای څښو یو دم کوم کتله لالو ماما اوبو ته ورغورځېدی اوبو ته دننه ورغورځېدی سای راویسې ولې نیسه مایان راغورځېدي خیر دا ونیسه بیخي باره در 200 ډېر شوله باره وم بس ته راووځه و یا به ته لا راسه وم څه شي دی باره وای دا د دې ژوند ژغورم مګر کار یې وکړې 2.5 وکړه 300 مایانې د باندې راوغورځوله هغه مو ګرده وریه اصلي کې خپله خېټه ژغوره باره مو خرڅ کړله وروره یو څه مو وخوړله دغه د موټر ټایر یې مو راجېش کړي د چیلو دم پیدا کړی یا د چیلو د نه برابرېده چیل خو نه اوس ګران چیل خو دونه ګران سوي دي هغه د کلیوال صاحب خبر وکړه دا زر به خرڅوو بیا په مایانو نه کېږي چیل خو هم ډېر زر صاحب جانانه خرڅي دا خو شوقه دی ته ناست یو زر دی خرڅونه دی په ضمانت کې ورکړي دا صحیح دی یو زر دی یو زر صاحب دی پر کوټه لا کار کړي نو که زر صاحب نه وای ته داسې ورته وګوره دا خو خاص ته وه د امان الله خان د وختو کوټ دی دا د هغه مارشال نو کوم جنرال بریګیډ مارشالان خو بیخي په دا وختي کې دغه نه ډېر مارشال سره پاتې شوله بیا ماته چا ډالي زموږ ملګری د دې شوقي دي اوس یې ډېر صفات مه کوه داسې د باندې لار ورته نیولي دلته مارشالي پسې ورکوو مارشال کم زور غواړي دلته په افغانستان ما د څو کوټې پر ومشلول څو هغه مارشالي نه غواړي دا کوټ شوقي دی دا کوټ صفات ډېر مه کوه مې واغوستې د خدای بنده تیار را سره پروت دی بل د نماز غږ څه وایه دا خو د زموږ لا ورته سودا شابه نو پتلون به ماته را ګراکان یې ډېر چې د دا کوټو کوان را وباسي ولا خرڅېږي نن سبا داسې وخت دی بس چار شی خرڅېږي او څو ته افغانۍ پکښې پیدا کېږي هغه خرڅوه و چې افغانۍ چا کلدار افغانۍ وګټي وو دی بیا وایي ته نیوساني کلدار شی یم هغه ښه نو بابکه تا ول د درو پیر باندې تا د داسې یو کوټ موټ رانیولی و خو ما زنګ سړی هغه به هغه لکه چې هغه زر صاحب را تلیفون کې بل چا سره به د هغه روپۍ را باندې څه چې نه دی راغلی د نانوای سید وکښې ما خو وکښلې پر ما باندې او نو خو هغه به دې کښلې هغه تبدیل کولی هغه دونه نه وې نو هغه خو دغونه وې چې د ده معاش چې و د ده د موټر د تیلو مصرف چې و دی په میله ځي ما ته زنګ راوایي بابکه زه هم په میله وم صحیح دی وایي موټر ته به تیل ور واچو وایي خو پمپ والا ته ووایه نو خو بیا یې میم نه او تیلو زما په پیسو راچوي وایي خیر انډیوالي ده هم صحیح نو تاسو د تیلو خبره کول تیل په څو دي بابکه ابلا وزیر صاحب زه دغه ته هم د افغان صاحب خو مریض نه هیڅ خبرې نه کوي دغه سوال ولا افغان صاحب هغه زموږ ملګری و وایي ته ولې زموږ سره خواخوږي نه کوې دغه زما به ما هلته کله مړ شوې چې موږ ونه ژړل افغان صاحب څه پوښتنه سهار چې ورته سترګو در بغلو ورته ګورم دا ول څه نه وایي بابکه ته دی بیا په دې خاطر چپ دی چې وایي ودرې څه خو نوبت راورسېد نو څنګه نوبت یې کاکا خو دا یار کړی نه بل کولو چې افغان ما او تا او د بابک خلاص کو به بل چاته نوبت نه یا د احمد مادي وروره زیاته روپۍ د زړه غوټه به خلاصو کاکا چې دې څه وایي هغه نه تاسو سره اخته ولا سړی و دې خبرې خلاص کی اخر کې ما زموږ اخته کېدل زیاتره د خبرو دغه بانډاره چې د کوټې څخه وځو ډوډۍ خو د بابا کوټې څخه شوروا سره قسمت وو بس مو دغه کیسه شروع ده د سړي لالو ماما چې دی
ځینې کسان لالو ماما به نه یم ځینې کسان ځینې کسان په دا ژوند کې بې له خبرو بل هېڅ شی نه یې کړي اوس به ځینې پر ځای بعضې وایي که ځینې وایي دا خو بیا اصطلاحوي دي نه ځینې دغه خو بیا بېله موضوع ده نو کلیوال صاحب سره موږ پر دې غږېدلو زر صاحب چې دا دغه موضوع مې یاده کړې وه د ډیورین چې دا قرارداد و څنګه و داسې پر هغه موضوع باندې سره اخته و او دوی بیا دا په سفر هم تللی و محکوم پښتونخوا و خواته نو هلته هغه څه ورته وایي هغه زموږ اوس مشر ورته وایو څنګه رهبر یې بولو هر څنګه چې منظور پښتین صاحب سره لیدلي یم دي نو تا ته خولۍ ته وګورې بارمال چې سمه کړې دا لکه دغه زر صاحب ښه شوی دا څه کړم ولې زر صاحب نو پر دغه مولود باندې مال در سره به یو څه بحث وکړو چې دی ولاړې هلته څه لیدلي دي څه کړي دي و څنګه نو پر دغه موضوع باندې خبرې سره هغه چې د لارې وضعیت څنګه و د بارډر خو هم اوس خورا وایي وضعیت سره بارډر نه دا تپل سوې کرشه بارډر خو دې زموږ په خوله دغه کړی دي اوس خو دا د بابک پوښتنه وکړه زه اوس حیران یم چې د کوم ځای څخه شروع کړم زه د دې ځای څخه شروع کړم زه د دې ځای څخه مې حرکت وکړي نو به زه ولاړم هلته په دا دروازه باندې داسې سیستم دی چې ګوته لګول کېږي نو ما ویل چې زه ګوته هم ونه لګوم دوی ته پته هم ونه لګي کېږي چې دی راغلی دی نو یو ملګری مې و هغه د انګورو موټر اړوي هغه بیا سیده د چمن په ګمرک کې خالي کېږي بس د هغه سره د مخ په سیټ کې کښېناستم چې ورغلو هغه ورته ویل دی مې کلاینر دی غیبي د هغه هم اول وار چې موټر یې اړوي خواته نو هلته چې ولاړ بیا ملګري راغی د ګمرک څخه یې په موټر سایکل وایستم یوه شپه مې چمن کې وکړه بیا ولاړم جنوبي پښتونخوا د پښین ولسوالۍ مربوط په هغه سیمه کې مې 3-4 شپې وکړې اسلام آباد خواته مې تګ و خو چې یو وار په موټر کې کښېناستم لاکډاون لګېدلی و دا کرونا و د دې وجې بېرته بیا راوګرځېدو خو دا چې زما یو نفس هم نه قبلول چې زه ویزه پر خپل پاسپورټ باندې ولګوم په خپلې خاورې ته د تلو په وخت او په دغه وجه باندې ډېره سختي وه نو په ډېره سختي زه تر ډیای خان ډېر اسماعیل خان چې د خیبر پښتونخوا سیمه تر هغه ځای ولاړم اخواته بیا تر اسلام آباد سختي مختي نه وه د موټروي و دغه لارو بس پر هغه باندې ډایرکټ ولاړم د پښتنو په سیمه کې بابا که خبرې ته فکر پښتنو په سیمه کې سختي ده چې اسلام آباد و مثلا بنډۍ و لاهور و یا مثلا پنجاب ته داخل سولې سند ته داخل سوې بیا هلته شی نشته نو هلته خو چې دی حکومت هم د پنجاب دی هلته په لومړۍ کچه چې دا ټول سیمې تر کنټرول لاندې راوستلې پنجاب دی موږ که وګورو سندیان هم هلته د غلامۍ ژوند لري هغه محکوم دي بیا بلوڅ و پښتانه بلوڅ پښتانه خو بیخي یو دغه هغه خو یو دي خو هغه هم محکوم دي یعنې تر هغو بیا هم سندیان ښه دي ښه ژوند لري نو هلته ولاړم تقریبا 6 ورځې کم 3 میاشتې مې تېرې کړې خاص د منظور پښتون سره یو ځای وم بس ډېری وخت هغه د اصلا خو نو اسلام آباد هم تر ډېره د پښتنو پر مځکه جوړ دی خو هغه ته دوی کیپیټل وایي چې نه د پنجاب ګڼي نه د پښتنو ګڼي نه د بله ګڼي کیپیټل ورته وایي ځانګړی دی ځانګړی دی که د برطانیې دی هغه خو معلومه خبره هغه خو سر خلاص زه خو بیا د پخوانۍ سره یم ما ته د پاکستان و پنجاب و دا زه نه پېژنم دا زه په انګریز مثلا پخوا خو برطانیا و دا اوس هم هغه کیسه ده بابکه اوس هم هغه کیسه ده نو بس دغه انګریز چې کیپیټل بللی دي په دغه ځای کې وم بیا دغه ځای زموږ د ژمې پلازمینې پېښور ته راغلم په هغه ځای کې مې هم تقریبا ډېرې شپې تېرې کړې هلته مې هم د ځینو داسې ملتپالو کسانو سره ولیدل چې هغه افغانیت ته ژمن وه په فیسبوک کې هم زه اوس چې دلته راغلی یم په فیسبوک کې زه هغه پورته کوم هلته مې نه سوه کولی ما داسې نه چې پیدا مې کړي هلته ځینې داسې خلک شته چې موږ څاري مخکې هم موږ لیدلي و تېر کال هم زه تللی وم نو په دې وجه چې زه دلته راغلی یم اوس یو پوسټ کوم نو هلته د ډېرو خلکو سره مو ولیدل ډېر کار سوی د تیر کال یا تیرو کلونو په پرتله چې هلته به افغان ته به په مهاجر ویل چې مهاجر کله ځي اصلا دا د انګریز پالیسي ده نو هغه سوچ ختم سوی و
لکه موږ یو خبره کوو ګل خان د ګل خان هغه پښتانه ته وایي چې هغه وایي پاکستان کا مطلب لا اله الا الله او د هر څه څخه لومړی پاکستان هغه ته موږ ګل خان وایو. نو اوس د تیرو 2 کالو راهیسې هر ګل خان ته یو ستونزه ده. هغه دا ده چې مطلب په ملګرو کې به یو ګل خان و هغه به د پاکستان د کرکټ لوبې مبارکي لیکلې وه. هغه ته به یو ستونزه دا وه چې یو مبارز ملګری به هغه درلودی. هغه به زنګ ورته ویلی چې هلکه دا دې چېشته د کړي ده ته به د سر درد جوړ. اوس دا دی چې مبارزین ډېر سوي دي، ګلخانان خو هم ښه بې شمېره دي، خو ګلخانانو ته دا ستونزه اوس پیدا سوې ده چې یو مبارز ملګري حتما لري چې هغه یې په عذابوي. زه وایم په عذاب خو صحیح دي، هغه چې په دا په عذابولو سره قرار راپوه کېږي. مثلا زموږ ستاسو په اصلاح یو کوچني کوچني نوکاره ښه ده چې سړی وایي چې دی پوه سي. د غوښ پیچ غواړي نو دا خو لا ډېره ښه دغه څنګه زار صاحب و دا د سفر خو ډېر وخت بیا وایي د موضوع پښتون سره دونه وخت تېر کړی دی نه. زما دپاره ډېر تاریخي سفر ځکه و چې منظور پښتون چې دی هغه خو اوس د سیمې څه چې د نړۍ په کچه یو پېژندل سوی کس یعنې هر څوک هغه سره د لیدلو چانس لا نسي پیدا کولی. دی خو داسې نه دی چې مطلب زما سره مه وینه، خو تر هغه پورې ورتګ دا ستونزمن دی. او زه دونه بختور یم چې ما 3 میاشتې ورسره تېرې کړې، په یو موټر کې به سره ګرځېدو، کله کله به په یوه کوټه کې سره بېدېدلو، خو مطلب ډېر وخت مو ډوډۍ به مو یو ځای خوړل. د ده خاکساري یعنې که درته ووایم موږ به ډېر وخت چې سوزي څه به مو پاخه کړې وه د شپې، سهار چې به مشر منظور پښتون راکښېنستی هغه به مو سره تاوده کړه، غرمه به مو بیا هغه پسې وخوړه. نو ډېر خوند یې کاوه. ولا داسې دي دا مبارزه و دا خو د هغه رقم کېږي، سړی به لوږې تنګي پر ځان باندې تېروي، تکلیفونه به پر ځان تېروي. که د چا سره د کام غم ورسره وي نو خپل خواهشات به بیا تر پښو لاندې کوي، نو خپلې غوښتنې به تر پښو لاندې کوي. که د چا سره د کام غم ورسره نو هغه ته بیا دا مهمه نه وي چې ما ولې سهار پراټه نه وخوړل، هغه ته بیا دا مهم وي چې زما کام ولې نه دی ارام. د کام مشر چې دا خبر یو چا لمسیانو ته کیسه کوله ډېر داسې سختي راغلي دي، یو سهار چې راکښېنستلو حلوا نه وه، برم د ډېر مجبورۍ څه پراټې وو شیدې وخوړل. ډېر مجبوري پر خلکو راغلي خلک دغه خاص لکه دا زموږ نننی وضعیت داسې وضعیت پخوا هم تېر شوی دی. پراټې او شیدې وخوړل. نو دا مې هم تر دا پورې چې څوک د کام دپاره ولاړېږي هغه به دا مبارزه به کوي او دا رقم لوږې و تندې به خامخا په راځي. خو یو خبره بیا زه پر دې ور اضافه کوم چې هر ځای چې مثلا څوک ازادي اخلي ستا خبره نیسم ښه دی چې دی د خو په یوټیوب کې یو چینل جوړ کړی زرغټي، نو هلته چې ما وکتې د منظور پښتون ورور شاهد ندیم پیوستون نومېږي، هغه یې ویډیوګانې کتلې. بیا ما ورته ویل دا خو زموږ ملګری دی په کندهار، وایي ښه. نو ما چې وکتل د کندهار زموږ د زرغټي ویډیوګانې په وزیرستان کې خلک دا هم یو جالبه ده. رښتیا ګوره دا پښتانه چې جي یو د بل ډېر مینه سره لري. موږ یو دلته ګوره هر پښتو یو پروګرام ووینو بالا هغه د څه تعقیب وګوره چې څه وایي که مسخرې که داسې یو سیاسي خبرې هغه ته موږ ډېر متوجه کېږو، مګر دا دی ولا دا مینه واقعا ډېره ده. دا لکه موږ چې په کوچنیوالي به موږ له بیجل نه وو بیجل یې راوړه وایي لال پروت دی رو کې او مرجان غرق دی خاورو کې. دا اوس مرجان دی لال دی دغه زموږ زر و زرغټۍ دلته ورک دی په دې خاورو کې موږ په ارزښت یو زرغټۍ دی یو لال دی بل مرجان دی، هغه زر دی دا بل زرغټۍ دی، دواړه څنګ پر څنګ. دا دغه دی څه ورته وایي لالو ماما مرجان، لالو ماما لالو مرجان. دا بابا که زلامي هر څه د جپایمیږي خبره مې دا اضافه کوله چې هر ځای چې مثلا یو څوک د کام په ګټه راولاړېږي هغه نو د خپل خواهشاتو ترڅ تېرېږي، نو او هر ځای چې یو څوک مبارزه کوي او غواړي چې مثلا ازادي ترلاسه کړي ډېر قربانۍ به ورکوي. هغه بیا د ځان نه دی د ځان د کام دی او قربانۍ ته که څوک قرباني ورنه کړي ازادي ترلاسه کولی شي. خو یو خبره ده لکه د ګل خان نوم یاد کړي په دا خبرو کې
زه بیا هم ګل خان بیا په دې سوچ کې و یاره ګیس بجلی خو ستا کاکا ته ګیس بجلی تېر نه سي تر ګیس تر بجلی تېر نه سي هغه د دوی په رقم قسم ده که څنګه ازادي واخلې دغه خلک یې ده د ژوب خلک چې وایي قسم ده کوئ تم ازادي ترلاسه کړي ګیس بجلی نوکري وایي زه خو سرکاري ډیوټي لرم نه دی سرکاري ډیوټي دولت کې وظیفه ولري اوس ځینې داسې د شان باب سوي دي د وخته سره چې ځوان ته خلک لور خور نه ورکوي څو دی دغه ونه دی سرکاري ډیوټي ترکاري سرکاري او ترکاري ماما ټول سرکاري ډیوټي سرکاري ډیوټي دولتي داسې ووایي بیا خلک دته لور خور دا اوس یو چا ته ورپام نه کېده دا تر اوسه ډېر نه دی باب سوی هلته خو شته دلته دوی چې چای نو دا بابک خبره وکړه چې څوک مبارزه کوي هغه بیا د ځان نه دی د ولس دی اوس دا د بابک کوټه ده دلته اوس بابک ډېر واک نه لري ځکه دا بابک د میلمنو دپاره خلاصه دا د ده یوازې نه ده د خپل نه ده ده به په کور کې خپله ځانګړې کوټه یا دلته بالښت کاکا هلته لا ولاکه اوس چلېږي دا د ښځو حقوق چې دا مازې مو په دا کور کې یو ښځې خبره کړې نه د سټي وایي پلانکۍ مدني فعاله مې ده پلانکۍ شناخته ده د سټي زنګ هغه بیا وایي څه ورته وایي د اروپا او د امریکا سره اړیکې لري ناخبره یې وساته ناخبره او محکومه یې وساته بیا به دا ستونزه نه ده ناخبره یې وساته تلویزیون راډیو دا شی د کور ورک یا خو داسې دی ګوره ما خو بیا ورته ویلي دا ښځو ته په دا کور کې ورته مې ویلي چې کاکا تاسې چې یاست مثلا موږ ټوله مسلمانان موږ باید چې مسلمانان یو که ښځې که نارینه هغه حقوق چې اسلام راکړي د هغه دفاع به کوو اسلام دا موږ حق راکړي چې اسلام خو دا حق ورکړی دی چې هغه په کوټه کې مداخله وکړي نه خو زه څه وایم نه داسې وایم اوس ګوره مثال د خبرې انسان ته دا حق ورکول شوی چې انسان باید آزاد اوسي یو چا تر انګریزو د پنجاب تر بل تر لاس لاندې ونیسي غلامي ونه کړي نو د دغه حقوق دپاره موږ مبارزه کوو ښځینه ورته ما ویلي ما کوم چې هغه څه حقوق په اسلام کې دي چې مثلا هغه څه حقوق دي په نکاح کې دي مثال د خبرې د ورور سره په جایداد کې دي د تعلیم دي مثلا نه د علم هغه دي تاسې د هغه دپاره غږ پورته کوي موږ نارینه باید مکلف یو چې دا حق دي ته ورکړو او یو داسې چې د بیابانه سه یو څوک راځي په غوږ کې پسو ورته ګاډي چې دا هغه حق نه وي ناکل ته پښو ته جګ کور کې مشکل راته جوړ کړي احمد افضل کاکو هغه ورځ مځکه خرڅه کړې وه ښه تجربه مځکه یې خرڅه کړې وه بابک زر صاحب جو غوږ په ونې زتره وپېژه یو شپږ زامن یې وه ولوڼې وې ښه بس زتره وپېژې جنجال یې پر دا مځکه سو ته پیسې سره راوړې کېښولې زامن یې وزما سوه بل وزما سوه بل لوڼې در ویستې دغه په چم در اوبو یې ویستلې هغه ورته راغلې عزومې ورته راغلې ولا جاغه زما که زتره وپېژې چې د کوربلا د رانه کې ولا که دا ځای چې ولاړ سم زامن یې پر راوغورځول ته څوک یې هغه ورته ویل زه چې هر څوک یم زه د خپلې دا یو خبر سو خبر سوی یو خبر سو استلې ګرځي هم اكو کوکنن سبا زر صاحب دغه رقم دی هغه وپېژې چې الله جل جلاله د جنان ته خپل اكو کوکر ټاکلی دی که یا په مځکه یا په نور شریعت پر لارو باندې زتر وپېژې نو دا خو حق دی نو ولې نه ورکوي بابکه دغه باید ورکول شي دا ورته وایي که حق غواړې بیا دې لکه موږ چې وایي بلاکوم دې انپرنټوم دې بیا نه راځي بیا دا شرط پرېږدي دا خو بیا د ډېره وخت څخه دا زموږ پښتنو کې په دا فضات بیا په دا اطرافو کې دا مسلې ډېرې دي هلته دا کیسه یي چې مثلا پلار وفات شوی بیا ورونه سره کښېني چې دا جایداد تقسیموي چې دا پلانکۍ باغ یې ستا پلانکۍ مځکه یې ستا دوی که دوه ورنې دوه یې سره تقسیم کړي که خویندې هر څوی خویندو ته وایي نو خو خامخا کلي کې خلک مشران سره وغواړي ملا صاحب هم راوغواړي چې د دې حق څنګه دي ملا صاحب دا ورته وایي چې مثلا دوې خویندې پر یوه ورور حساب په یوه ورور باندې حساب د مور حق بیا جلا دی اشتکا د هغه جلا دی نو بیا څنګه وسي دا خویندې راوغوښتل سي کښېنول سي دلته خو ملا صاحب دا فیصله ورکړې چې باید خویندو څوم دغسې او بل که نه نو باید بیا ګوته ولګوي نو ورور ته کښېني ستا خو دغه دی دا نو اوس ما ته رابخښې چې څنګه کېدل حالات وربخښې نه نو بیا هغه خو نو باره وایي نو
څه ویلی نه شي چې شا کاکا راکړي نه بد کار دی که بیا ورته وویل چې راکړي څه وایي نو خو بیا به کور ته نه راځي نو خو دا خپلوي ختمه شوه پیسې غواړي نو اکثره خو لا داسې اورېدلي دي چې کښېني وایي تاک نه لګوي تا ته مې واده در کړی دی کور ته وایي واده مې نو زوی ته جوم ورکړی ولور خو تا لا خو راخیستی زوی ته جوم واده ورکړی نو هغه وایي نه وایي واده مې در کړی دی خو دلته خبره که چیر دا د حق غوښتنه وکړي یا به دا د ورور سره د دوستي باید ختمېږي چې وغواړي کینی نو باره زړه یې نه غواړي وایي اوس یې دی ما ور بخښلي دي یا ګوتې په ولګول سي په حقیقت کې نو چا زړه غواړي او داسې ډېرې خوندې غیرتمنې ما هم ستا چې هغې حقیقت هم ور بخښلي هغه هم یا مثلا خپل یې مکسات کوي څه ماړی یو خو تر ننه پورې هغه د دغه خبره ما یو داسې غیرتمن رور نه ولیدی چې وایي ما نو بیا خپل حق خور ته وبخښي بابک یو خبره وکړه چې مطلب دوی خوندې پر یوه ورور حساب دی دلته زیاتره خلک دا نیوکه کوي چې اسلام ولې ښځه نیمه بللې ده هغې کې خبره دا ده چې مطلب په اسلام کې ښځه او نارینه مساوي حقوق لري یعنې خور ورور په کور کې چې څه رایه اچول کېږي پر چې مشوره کېږي دوی مساوي حق لري خو د هغه دغه دا دی چې مطلب ښځه نیم حق د پلار په جایداد کې لري او نیم بیا د خاوند په جایداد کې لري په دې کې بیا بیرته پرې کېږي نور په دې کې دا نه دی چې دا نو ښځه ده نیم بیا د خاوند په جایداد کې د دې حق راځي چې بیا هغه بشپړ کېږي سبحان الله دا لالو ماما خبره وکړه د مور حق اشتکا اتم ایسا هغه بیا اتم ایسا دا موس واورېدې دا به دونه ومني نو تاسو هم سره کښېنئ هغه کوټونه اغونده هغه چپنې اغونده هغه چپنې اغونده دا هم د دې پر زار صاحب دا هم د دې پر ټول چې تا خوا نه عبادت مجلس دی بابا نه سره خبر د خبر څه یادېږي مثال د خبرې مسلمانان الحمدلله نو دا اسلام کوم خپل په ځان کې یو قانون لري یو چوکاټ لري ماده لري په دې خو باید ځان خبر کړو کې نو دا غیر کم مثلا مثال د خبرې دا او دا څه پر څه د لمانځه څه دی په جایداد کې څه او کاروبار څه دی همسایه حقوق دی او د خور حقوق دی او د مور حقوق دا ټول باید موږ تاسو یو در بل خبر کو لا تکشینو په دین کې تاسو اپر وسی خبرو د جن بیا شرم موجود نو دا چې تا دا پوښتنه وکړه دا ډېر ښه پر ځای پوښتنه وکړله په دغسې پوښتنو باید موږ ونه شرمېږو اشتکا معنا اتم حصه د مور ده اتم حصه ده دا جایداد چې تقسیم شي د خور ده دوامه ده د زوی ده یومه ده د مور ده اتمه ده اشتکا دغه ته وایي زما وروره ستا جره رجال سم دا پیسې مثلا سل افغانۍ پر اته تقسیمه کېږي دغه اتم حصه ده جایداد اشتکا وایي من په ده پر ځای تل کښېنو دا حقوق پورې سپین ږیری بابا دی په هسپتال کې پروت دی زکندان نو اولادونه به راټول دي مېرمنې به ورته ولاړه بری یې اوس دوی ته مخ ور واړوي ورا د پلاني سړک لاس دوکانه ستا کور یې ودان د پلاني چې لاس دوکانه ستا د پلاني دی د پلاني دی چې پکښ پراته دي هغه سرایونه ستا پورته چې خپل ځایونه سره وویشله بهرا ډاکټر ورته ویل خورا بختور خلک یې جایدادونه دې پرېښول جایدادونه نه دي را پرېږدي دا شیدې خرڅوي دا ځایونه را وټاکله چې زه دا دې مړ کېږم سبا سره دې په ځایو ته ته ور وړې دا د شیدو ادرسونه ګراکان یې وویشل یو مارکېټ ته به ته وړې هغه دوکانو ته به پلانۍ وړې چې دا دوکانونه یې وبخښل زه بیا وایم مثلا اوس یو پلار دی دا پلار ته خپل اولادونه ټول معلومېږي هم په زامنانو کې هم په لوڼو کې چې کم یو سراش دی کم یو نیک صبر کوي کم یو ډېر شی ځان ته کشي کم یو لږ زه وایم پلار چې مثلا ژوندی وي مثلا دا خو نو مرګ ژوند خو هېڅ چاته نه دی معلوم خو بیا هم په نیز دا کړ چې ما واروس هغه نو د ویشتو سي نه دی مطلب ورنږدې سي مرګ نه دی ویشتو ته اړتیا هم نه لري دا تر دې پورې ویله چې دی مثلا عمر یې تېر سي باید د ده خپل په ژوندون کې باید دا ویشتی وکړي چې سبا پس له مرګه چې دی په قبر کې دی نه کرده د یوه عقیبه یا مثلا یو مشر ورور وایي چې دا خو نو کورته زما چې کوچني کوچني واس را غټ مې کړل اساس ما سا غواړي نه داسې وروڼو مکتب ووایي په تاریخ شروع کړه یا مثلا خور ته وایي چې واده یې در وکړي یا بل ته وایي څنګه دا چې پلار خپله موجود وي او هغه په خپل ژوند کې دا یا وصیت کړي یا مثلا هغه عقل جنا کړي بیا به وروسته دا
ستونزې نه راځي جنجالونه به نه وي نو دا به ښه خبرې هغه که موډه وکړه که جایداد وي که د شیدو دوکانونه ښه خوراک شابش صحیح دی وایي دا هم یو وخت سړی مړ کېدی ښه نو باره یې زامن راټول کړله سره مري خو ټوله که سړی یې که نه یي دا سړی مړ کېدی بالا دا سړی نو مړ کېدی خوراک کوي باره یو زوی ته ول پر ګل محمد مې 100,000 باندې دي هغه به ځینې واخلي ول ولا شابش نو غلان ګلان ورېږي هغه جانه نور وایه ول پر باز محمد مې یو 1,000 باندې دي هغه به ځینې واخلي بیا داسې نه لا وایي ولا هغه جان مړ نه شي زر د ګټې ځای ژر یې وایه وایي پر بصیر مې یو 10,000 باندې دي هغه به ځینې واخلي وایي الله دا به ښې ډېرې سولې وایه د مرشدې بابا په اخره کې داسې ګیل کوي په اخره کې داسې په روغانۍ وویشتلو باره ول بیخي څه دي هغه جانه نور وایه باره ویله ول د باز محمد کاکو یو 100,000 را باندې دي هغه به ورکوي تاوان ځای راغلی ول هغه جان اپلات شروع کړه د خولې ور بندول یاسین پر باز بالا کار خراب واقعا دماغي توازن یې د لاسه ورکړي تاوان ځای راغلی تاوان خو خو هر وخت بعد بیموري او شی مله دین راځي دا ډېر عمر کېږي دا هغه مې په سوچ کې په فکر کې و دا دی زر صاحب اوس هغه خبره ذهن ته راغله بله ورځ چې لکې باران اوس نه دی نو خلک ډېر ورته خوشحاله ول باران بیا د کال اول باران بیا چې مثلا وچکالي خو بیخي خلک ورته تتږي نو ما دا سړی زر صاحب موږ ته چې دا شعر نیم بیتۍ در جوړ کړي ما دا ویل چې مثال ته لکه د کال اول باران هر څوک درته انتظار دي زه لکه تاوان هر څوک بد درسه وړي نه سړی دغه چې بد وړي دې ته به چش ور واچوي اوس دا د تاوان سره تاوان هر څوک بد وړي دا خو باید فرمان کسکر پوښتل شوی هغه خو بیا فرمان کسکر خو هغه خو بیا ټیک کوي اشعار نو دا مې په دې تحت ویل چې دغه اول خو دغه رقم ته لکه کال اول باران هر څوک دې په تمه دي یا په انتظار سړی دا ځان و دا شاعران خو چې بیا اکثر وخت شعر لیکي بیا پوروړي بیا په دې ورځو کې ډېر غمیږي ته ډېر وارخطا شوې چې اذان درته راغی موږ سوچ در پکښې وو پور خو داسې دی څنګه کیسه ده هغه په پښتانه یو متل کوي ونه ګرځي کې چارت پښتانه یو متل کوي خو خیر مجلس کې کوټه ده یادېږي دا خبرې وایي هغه د نارینه دغه چې شي دی هغه پوروړي دي بله پوروړي دي نو دا د پور خبره چې مو وکړه دلته بیا بله زه خو لا دونه نه یم پوروړی نو پاکستان دی اوس تازه پور پسې واخیستې زه دغه وایم دی بیا څونه په دنیا کې څه ورته وایي په دنیا کې بیا دی څونه سترګې خلکو ته وړي غرق وي نه چې دونه پوروړي بابا که موږ ولې پور نه کوو خو موږ به هم دا ملک جوړ کړو بالا د خیره په پور نه جوړېږي خو بیا هلته بیا نړیوال خو چې پور درکوي نړیوال کې خو دا کیسه نشته اوس دا خو په اسلام کې یوازې دغه چې قرض حسن هلته خو بیا سود خو راچي کاکا یا نو موږ به بیا د غزني څه زر ورته در راوباسو هم چې واخله ته د غزني څه زر راباسې موږ د کوره څه ولاکه زر صاحب راایستایو دا خپله مشینري غواړي خپل انجینران غواړي دا خپله چې بلا زر هلته پراته دي چې راواخلي خو هغه به خامخا امن کېږي که امن یې نړیوال خپله د دې شوق لري تا سره یې راکاږي کم دا زرګران تیار زر نه کې غاښ په لګي دا زرګران دا رقم نه دي لکه ته چې وایي دی بیا هلته د ځیګ سره کاږي دا زرګران خو ته چې ورسې چې وایي دا انګشترۍ راباندې خرڅه که د زرو دی وایي کې دا اصلي زر دی وای چې هغه انګشترۍ بیا پر ده خرڅوي وایي په دې کې یو شی ګډ شوی کالش ګډ شوی دي یا مثلا بیا یې وتلي بیا داسې کې بیا داسې کې بیا داسې چی شي پکښې اچولي بیا هغه لږ پر واچي که راویښې د وایي دا پلانی شی دی که نه راویښې د وایي دا پلانی شی دی بس دا نو هغه کیسه ده ول څه ورته وایي هغه موټر چې وخت یو کلي ته ورغلی و
چې واښه ورته ایښول کې وخوړل چې نه کې نه وخوړل ډېر هماغه کیسه ده چې د ور واچي زرغټي چې وویله دا ستونزه هغه وخت حلیږي چې زموږ په افغانستان کې لږ تر لږه یو حکومت یو نظام تر 10 کالو پورې پاتې شي یا تر 10 کالو پورې لږ تر لږه داسې پاتې شي چې بیا جنګ پاتې شي بیا نړیوال زړه ښه کوي دلته پانګونه وکړي بس دا بابک لا کوشش کوي چې پیسې دلته بندې کړي وایي ګوره سبا د بلې خوا یو شی راسي درپه چې څه یې مصرف کړي هغه ونړېږي وسوځوي نو که چیرې موږ لږ د نظام پایښت زده کړو هغه وپالو بیا نو نړیوال تشویق کېږي هغه راځي دلته وایي 1% مې در شریک کړه دا ټول زه درته راکاږم زموږ مصرف ته بیخي اړتیا ده نه چې موږ پیسې پورو بیا موږ ماشینري ورته امن ته یو داسې نظام ته ضرورت لرو چې هغه پایښت ولري مثلا یو لکه څنګه چې کلیوال صاحب ویل چې او دا په څه سره کېږي په سیاسي شعور سره کېږي چې ولس سیاسي شعور ولري سر صاحب هغه جنې جارو دی چې دغه تقسیمات پرې د عباس پیسه ودي زیاتره روپۍ وای دا ټول تقسیم د پاک الله دی که کانې سي په قسمت وای په عرش کې نوم د پاک الله دی که کانې سي په قسمت زیاتره په دې چې په قسمت باندې کانې نه سي هغه استا بجوړ هیڅ کار نه سي خاص د قسمت په تمه کښې نه شادي قسمت نو چې شو کاکا خو د نظر کار دغه څه نه شو وای دا په نصیب کې لیکلی او دا به په نصیب کې کاکا نو به نصیب یو کار کیږي خپل هڅه نو مې کړی دا هغه نصیب دی چې په خپل هڅه یو ځای ته ورسېږي هغه دې په نصیب سوی دی او که دلته په کور پښې وغځېږي چې ولا نه کېږي دا دایم په نصیب سوی موږ خو دا خبره چې موږ کو دا هر څه باید موږ د اسلام چوکاټ څخه ځکه موږ مسلمانان یو عقیدې مو هم ټول ولس دغه عقیده لري نو په قرآن شریف کې خپله راغلي دي زه به یې هغه ژباړه وایم خدای پاک وایي زه د یو قوم حالت د ښو څخه بدو ته او د بدو څخه ښو ته نه تغییروم تر څو پورې چې قوم خپله ونه غواړي په خپلو نفسونو او په خپلو عملونو کې تغییر رانوړي د دې آیات څخه موږ ته ښکاره کېږي چې دغه د تقدیر دې ته یوازې ناستې نه ده پکار حرکت و برکت دا خبره موږ ډېره کوو موږ به خپل زیار باسو د دیني علومو سره تر څنګ به موږ ډېر کار په عصري علومو کې کوو چې موږ اقتصاد کوي کو د نړۍ سره پرمختګ وکړو اوس که موږ داسې د ټکنالوژي او دا سامان ګورو زموږ اوس په هیواد کې راغلی دي موږ دا سوچ کوو چې والا موږ هم د نړۍ سره دا روان فیسبوک کارو آیفون مو په جیب کې دا وها خو دا داسې چې دوی استعمال کې موږ ته راستي یا د دوی څخه موږ نوي اخلو موږ هغه وخت نړۍ سره پرمختګ کولی شو چې موږ خپله داسې ماشینري جوړه نو دا کله کېږي چې موږ خپله دغه ځینې شیان چې زه دې مخالف یم چې موږ تقدیر خبره ډېره کوو چې موږ کله هم دغسې متلونه چې په یو ګل نه پسرلی کېږي یا چې نصیب نه درته راوړي هغه نه راځي دا چې موږ شاته پرېښي نه تر هغو پورې موږ مخته نه ساتو څنګه بابا ستا ژره جار سم ستا خبرې ډېرې پر ځای دي بیخي ښایسته خبرې دې وکړې موږ یوه خبرې ته زه درته راځم نو چې کا متل یې کړی دی چې وایي په یوه لاس ټک نه کېږي چې دوه سره ملګري نه شي د دوه درې سره ملګري نه چې لر او بره د بابک په چا باندې ټوله سره یو نه شي یاره زه فکر نه کوم چې دا کار چې دا وړې شړی شي دغه د یوه لاس څخه ټک نه خېږي هره خبره هم منفي معنا لري او هم مثبت معنا لري موږ د دې یوازې منفي معنا ته کتلي دي چې زما لاس یو دی د دې سره ټک نه خېږي بس ورته کښېنو دا د یو ګل نه پسرلی کېږي دا خپله مثبته معنا هم لري د یوه لاسه ټک نه خېږي دا په دې معنا چې زما او ستا یا په کور کې دوه وړونه تر منځ اختلاف وي هغه راسي چې وروره د یوه لاسه ټک نه خېږي راسه ما ورته اختلاف پای ته رسوو دوی سره ملګري سي دا یو لاس چې دی د دې ټک خو دا دی چې مطلب ټک مه پکوه اول ورور ملګری که وروسته بیا ټک وکاږه دغه یووالی چې دی بیا خو نو ټک خېږي وایي د ډېرې غوزۍ د یوه لرګی سر دې په خلاصو د ډېرې لرګیانو سره ټول یو غوزۍ جین جوړېږي که دا یوه دانه لرګی هم ژر ماتېږي هم په یوه ورې په څېر کې زیاتره روپۍ د ژر سوځي که اوس یو غوزۍ راوړې پر سهاره ور بله وه زیاتره روپۍ ور به درته باندې زرغټې ته هغه د لرګیو ماتولو دغه ور په یاد کړه یو سړی چې مړ کېدی لرګي چاور کړه هغه د یوه هلته وم هغه بابا نه و چې خوارکی مړ څه خوارکی د بابا چمت بابا مړ سو بل څوک نه یادوي بیا په دا ژمي کې هم دا شی ډېر پېښېږي
هغه کې یو نوې ویډیو راوتلې ده زرغټه یو سړی مړ کېږي دا هغه پخواني تګلارې استعمالول زامنو ته یې لرګي ورکړه یو هغه مات کړي هغې ویني کې پهلوان چې ټوله یې ورکړه هغه داسې خړپ ټوله یې مات کړه هغه ورته وایي چې بس صحیح دي تاسو نه سړي کېږئ دا اوس هغه فلسفه یې استعمالول کارګو که څنګه چې هغه خپل دغه ته دغه وشول چې انسان روان چوک سو باره پاوا کېږي ورولګولي پاوا سمولدی ډبرې ته لاس کې باره باره ولو که ډبره په لاس کې ورڅخه ووایي باد ته در ما هوښیار کو د کور ډبر ورسره نو اوس هم دغه بابا به ورته وویله چې ګرمات کړي وه چې دا ته نو در ما هوښیار خبره داسې ده لکه وختي چې مثلا کلیوال صاحب پر دې باندې هم خبرې وکړې د تقدیر و د تدبیر ډېر داسې موضوعات دي رښتیا هم چې هغه تقدیر دی هغه نه بدلېږي خو ډېر بیا دا شی دي چې تدبیر هم بیا هم یو شی دی تدبیر چې هغه د انسان عمل دی مثلا یو پلان جوړوي یو کار کوي یو کور کوي مثلا خپل فعالیت کوي دې تدبیر ویل کېږي د تقدیر په موضوع کې ډېر دغه راغلي دي هغه دا دی اوس ځینې علما وایي انسان په ډېر شیانو کې بیخي هېڅ د خپل واک نه اوس مثال د خبرې زه په دې کې د خپل واک هېڅ نه وم چې آیا زه دې دنیا ته راځم چې زه به په افغانستان کې زما ژوند وي په کاناډا کې وي عربستان کې وي دا زما واک دا تقدیر و خان کې وي په غریبه کې وي په دې کې وي نه مرګ موضوع د چا ته نه ده معلوم چې مثلا یو څوک وژل کېږي څه وخت به وژل کېږي په څو کلنۍ کې وژل کېږي چیرې به وژل کېږي په څه رقم به وژل کېږي خیر هغه څه رقم خو علما هم په دې دغه لري دوی وایي کېدای شي ستا د مرګ نیټه به نه بدلېږي خو هغه د څه څخه چې ته مرې کېدای شي هغه بدل شي مثال کېدای شي خو سړي ته نه معلومېږي بدله خو بیا بېله نیټه نه بدلېږي نو ځینې موضوع دا رقم په تقدیر کې دا خلک وایي نه نصیب و مثلا یو شی په نصیب ځینې بیا دا رقم کارونه دي لکه څنګه چې وال صاحب ویل چې هغه بیرته حیات شریف ته خبر دغه کېږي چې انسان په خپل قوم چې دی بدلون راولي او بدلون که ښي که بد هغه یو عمل غواړي هر بدلون چې دی هغه یو عمل غواړي یو عمل ترسره کړي نو ښه څخه بد یا د بد څخه ښه ته راځي نو دې څخه دا معلومېږي چې موږ باید تاسې پر پښې ونه غځو یوازې په دې تمه ونه سو چې بس خپل هغه د پښتو پخوانی متل به دې نه اورېدلی پخوا پښتنو یو متل کوي اوس هم سته وایي نصیب چې دی ګوټ خر دی ګوټ خر پر یو ځای ولاړ دی چې ته اشاره ورته ونه کړې دی ولاړ دی که ته لږ زور سره وکړې دی په د یوه پښه چینی هم دی حرکت کوي تلای شي نو نصیب ته که دې وویل چې ځه نصیب دې ورته کښېناستې بس پر ځای ولاړ شان دا رقم دي که لږ زحمت دې وکړې بیا نصیب سړی به زحمت کوي او بله خبره ته دغه لرګو پر ترګي پر دا کیسه چې تاسو وکړل چې بیا د یو بل د چې اوس په ټوک هغه اوښتې وه خبره داسې ده د انګریز برطانیه دا چې د پښتنو یا په عموما کې د اسلام کې ډېر حقیقت دښمن دي د دې کې یو متل دی په د انګلیسي وایي ډیواید ان رولز د دې دا معنا چې تاسې خلک سره بیلې پاکه کوي سره بیلې کوي سره ټوټه ټوټه کوي تقسیم یې کوي او خپل حکومت پروت د دې څخه که موږ ته ستراسو ګوره دا بیخي د څو سوو کالو مخکې د خبره کړې نو د اوله سره څه د انګریز دا پالیسي ده د په لوی سر کې دا وکړله چې خپله دا اسلامي مملکتونه چې و دا ټول یو د دا سره ټوټه ټوټه کړل ایران جلا سو افغانستان جلا سو سعودي عربستان جلا سو ترکیه جلا د بله دیوار خو دا ګرده ټوټه ټوټه سو صحیح دی دې ته ښه موقع مسایل سو چې پر هغې باندې بیا خپل حکومتونه و خپل حکومت ومني بیا چې تر هغه راتېر سي اوس نو دا د برطانیې داسې تاریخ دی چې دوی هند ته هم راغلي هند کې هم وروره دغه ټوټه کوي چې کشمیر او پاکستان یې په جنجال سره اچولي دي په افغانستان کې بیا دا د هغه وختي چې موږ ډیورین دا موضوعات و دا کښېښول چې موږ تقسیم کړلو اوس نو ډېر داسې پښتانه شته چې د ډیورین هغه غاړې دي د پاکستان نارې وي د هغه پښتون دي یعنې دي که بیرته سره راسو نیکه خو نو بیرته د یو که دې خواته پښتون دی که هغه خواته نیکه یو دی هغه یوه نیکه به د انګریز سره جنگ کړي مګر دا یو لمسی به د انګریز طرفداري دا بل به بیا د دې خو دا هغه د دې دا هغه تقسیمېدو ثمره ده موږ تاسو ټول ته دا پکار ده چې موږ تاسو یو متحد اوسو هغه که مثلا کلر دي خبر دي
ټوله پښتانه ټوله مهم شعور او سوچ خپرول دوی ته اوس پنجابي سوچ پنجابي شعور په نصاب کې دی په سکول مکتب ښوونځي کې دی تورزه کېږي دغه متاثره سوي دي نو موږ ته پکار ده چې دوی ته ووایو چې تاسې ټول هغه چې د دې شي متاثره دي هغه تشویق کړو چې هغه خپله ځان ته یو نصاب حق وغواړي هغه وخت چې موږ فکري جوړ نه سو موږ به خپلواکي واخلو وبې نه ساتو یعنې خپلواکي په تور اخیستل کېږي موږ ښه تورزن خلک یو مګر په قلم ساتل کېږي قلم هم ساتلې نه ده ډېره بس نو دا خبرې دا دغه په کوو چې دا آینده نسل دا شعور ورته ورکول شي چې کوم ازادي واخلي او مې وساتي او بله خبره لکه څنګه چې کلیوال صاحب په خبرو کې وکړل چې په افغانستان کې داسې حکومت دی چې مثلا هغه یو نظامي 10 کاله یا 20 کاله بې له جنګ دغسې دلته هر څه کېدلی خو بېرته هغه خبره موږ کوو چې په افغانستان کې هر یو حکومت پر واک راغلی هر یو نظام راغلی که ښه دی که بد دی خبره ده مقابل طرف کې پاکستان یې مخالفت کړی خلک یې ورته روزلي د یوه دا بل ته روزي دا بل ته روزي دا څه شي دي دا هغه د انګرېز فلسفه دی مخته بیایي پالیسي مخته بیایي چې ډیوایډ اینډ رول سره به انتفاق خپل امرونه پر کوه ته خو نو دا یا ته نامې یا دی څوک دی چې هلته حکومت کې اصلاح ستا دی ته پرسه هغه چې بیا راسي یا دی نه اوس خبره دا ده چې ستا اوس د پاکستان مشکل صورت د دې ولس سره دی که د دې حکومت هر حکومت ته راغلی دی مخالف دا کیسې م تر دې پورې وکړې کلیوال صاحب خو هغه دی مثلا په سیاستو په دې کې ډېر هغه دی اخته دی مبارز سر مادر یو غزله مزله وایه بابکه بالا خو نو بیخي دا سال دی بعد نو ورسېږي سر یې درد چې ووایه زه لا در اوسه ستا شاګرد یم یا غزلې مه وایه خبرې وکړه خبرې خو زما نه چې زده بالا ما هم بیخي مستړې کړلو بابکه یو سلطنه مندر ووایه یا سپین ږیری و بابکه بیا سپین ږیری و مړ سوی خو به نه وي د 114 کالو ما تکړه و لامل څه موټر یې چلوي باره مې ودروي مال ته څوک یې ول زه سپین ږیری یم خود بو مال د 100 کاله ول د 114 مال راز په چش کې دی ول راز خو نو د الله جل جلاله عمر راکړی دی مال تکړه په چش ول دا شجې ډېرې څښم بیا دې تشویق کوي دا شجې ډېرې څښه بابکه او غزله م وایه غزلې بیا م اورېدلې په موټر غزله م اورېدلې دغه ویلي چې وایي شوکي سړی نه زړېږي یا داسې دی یو خو بیا بله اصلي خو نو دا ځینې خلک چې دي دا ځینې خبرې په ټولنه کې عامې سوي دي لکه څنګه چې کلیوال صاحب ویل هغه رقم نه دي مثال هغه منفي کېدلی شي معنا یې بل شي یو اصلي حقیقت ناقد دغسې اوس لکه دا خلک یا موږ منفي اړخ رانیولی یا مثلا خلک وایي چې پلانکی خو نو داسې شوکیانه سړی و داسې دغه دی دی نه زړېږي یا داسې کوي دي اصلي چې بیا هغه ملایانو سره کښېني د عالمانو سره کښېني وایي هغه کسان ډېر تکړه یا کسان ډېر عمر دغه وي چې هغه تقوادار وي هغه د هغو لمونځ پې سره 5 وخته پر جومات کې و سهار وظیفه یي و مثلا د بل حق نه خوري و دا خپله دغه بدن یو څه کوي او دا چې دی هغه چې یو څوک پرهېزګاره سو نو یوازې داسې نه چې په عمل کې دی پرهېزګاري کوي په دا خوراک کې هم بر دی پرهېزګاري والا دا شی بد راباندې ګیر نه بیا خورو دا شی ډېر سو نه بیا نو هغه بر تکړه پاتې نو شدي خو چې دي هغه خو بیخي داسې و چې الله جل جلاله په چا باندې یو شی نه وي خوړلی بابکه چې مړی که نه به نیسه به خوړی دا په موږ ته په ښار کې داسې تجاران نورې چې ولې ګډو خوري خود بي نو بیا نه تر اخلم خلک یې په زرخانو باندې لار ولې کنه کې مګر د شولې کډو دا خو د نامني په واجه شولې کډو ځکه خوړای سو چې واکو قدم نه سو هغه په ښار کې د چې جوړ ځوان چې برم تکړو یا مستعس کا دي دا د سي دا بیرته څنګه دي د خدای پاک واجب نظام دی او چې ودغه دي ډیر داس کسانی چې په ځواني کې چې مسلک عامات وخت چې مسندار چې حق دی د هر شي خوري اخر پای برای واز کړو ولله نه لري خالي زولي نو هغه بیا د شکر دی چې دا کډوستا او کډوش شي نو خدای پاک ګوره جوړی شي نه شي دا کډو خورا کم کډو ځړ کډو کس مارو کډو ځړ کډو خته ډېر خوري اخو بیا دې سار سر د خوش الوا کارنجا الوا کارنجا
بیا چارواني بیا شیدې او پراټې نو تا چې په هنداره کې کاکل وغوړاوه ستا بیخي صندوق ته تلوار بابا که ستا قربان سمه یا تی وینوه نو ځکه چې باره به زه یو ورځ به ځم دا سندره وایم یا به لالا ماما وایي خو موږ بیا محتاج چې ته دا سندره موږ ته ووایه باره موږ ماښام تیارخوره خو نو تیارخوره ښه هغسې زه به ځان اجازه ده کلیوال صاحب د بیا نیاز اشنا دیدن راورځم په شپه کې مې نصیبو مرور پخلا کوم په شپه کې مې نصیبو مرور پخلا کوم په شپه کې د بیا نیاز اشنا دیدن راورځم په شپه کې مې نصیبو مرور پخلا کوم په شپه کې مې نصیبو مرور پخلا کوم په شپه کې مې د خوب را په یاد سي تورې سترګې چې مې د خوب را په یاد سي تورې سترګې د اسمان ستوري د دې غم حسابم په شپه کې مې نصیبو مرور پخلا کوم په شپه کې مې نصیبو مرور پخلا کوم په شپه کې زه د بیا نیاله شنه چې ځان راورځم په شپه کې مې نصیبو مرور پخلا کوم په شپه کې مې نصیبو مرور پخلا کوم په شپه کې چې زما ګیلې د یار باني وي ښه مزه کې چې زما ګیلې د یار باني وي ښه مزه کې د ژړا ډکې سترګې بیا ور اړوم په شپه کې د مې نصیبو مرور پخلا کوم په شپه کې د مې نصیبو مرور پخلا کوم په شپه کې زه د بیا نیاله شنه دیدن راورځم په شپه کې